نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. تدین وړاندې درس کې مونږ د درس دیارلس سنت بیان کړي. په دې درس کې مونږ د اودس مستحبات بیانو. په اودس کې 15 سيزونه مستحب دي. د ټولو نه وړاندې اول د مستحب معنا دا ده چې د هغې په کولو باندې الله جل شانه ثواب ورکوي او په نه کولو باندې څه ګناه نه وي. نو لهذا په اودس کې 15 مستحب دي. د ټولو نه لومړی د ښي طرف نه شروع کول. دویم نمبر قبلې طرف ته مخ کول. دریم نمبر اودس په خپل باندې کول، د چا نه مدد نه اخیستل. څلورم نمبر د سټ مسح کول. پنځم نمبر په پاک او اوچت ځای باندې کېناستل. نو د ټول نه لومړی د ښي طرف نه شروع کول. دا لومړی مستحب دی. ښي طرف الله جل شانه ته محبوب دی. ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای: اذا لبستم واذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم. کله چې تاسو څه اغوندئ یا تاسو اودس کوئ نو تاسو د ښي طرف نه شروع کوئ. که اودس کې نو اول به ښي لاس وینځئ، بیا به ګس لاس وینځئ. دغه حساب اول به ښیخ په وینځئ، بیا به ګسخ په وینځئ. نوکان کټ کې اول به د ښي لاس نوکان کټ کې، بیا به د ګس لاس نوکان کټ کې. لباس اچي اول به ښي لستوڼي لاس کې اچي، بیا به ګس لستوڼي اچي. دغه حساب شلوار اچول وي، پرتوګ یا پینټ اچول وي، اول به ښیخ پکې اچي، بیا به ګسخ پکې اچي. نو ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې تاسو اودس کوئ نو ښي طرف پکې مخکې کوئ. فابدؤوا بمیامنکم، تاسو ابتدا کوئ، شروع کوئ د ښي طرف نه. دویم نمبر مونږ وویلې چې قبلې ته مخ کول. که ممکنه وي او څه مشکل نه جوړیږي، قبلې طرف ته د مخ کړلو او اودس دې وکړلو نو الله جل شانه به درته اجر درکوي. او که راته مشکل جوړیږي، بالفرض ته جومات ته راشې، وضوخانه کې رش وي او ښي طرف ته قبلې طرف ته هغه صورت نه جوړیږي یا څه مشکل کې به پروزي، نو خیر دی، بیا چې کوم طرف ته کېناستې او اودس دې وکړلو کېږي. خو بهتره دا ده چې ممکنه نو قبلې طرف ته مخ کا او اودس وکړه. دغه حساب مونږ وویلې چې د سټ مسح کول. د سټ مسح کول کله چې مونږه د سر دپاره لاسونه داسې لوانده کو او د سر مسح کو، دغه حساب کو، بیا داسې کو، بیا داسې کو، داسې کو، نو دا ځای نه لا لوانده پاتې دي. دا ځای نه لوانده پاتې دي، نو دا د سټ د پاسه داسې راکړو. او که چېرې د دې دپاره چا نوې لاسونه لوانده کړ نو ګنجایش شته دی او هغه د دې حساب د سټ مسح دې وکړي. مرۍ ته د لاس لاندې نه راښکته کوي، مرۍ مسحه نشته دی. د مرۍ مسح کول دا بدعت دی. او بل مونږ وویلې چې اودس پخپله کول. اودس پخپله کول، د چا نه مدد نه اخیستل. که یو انسان مریض وي، بیمار وي، د بل نه مدد اخلي نو خیر دی. خو که عذر نه وي نو د بل نه مدد نه اخیستل. چې تا ته څوک اوبه اچوي لوټه باندې یا په بل څه لوښي نه او ته اودس کې، نو دا مکروه دی. دا مستحب نه دی. مستحب دا دی چې ته پخپله باندې اودس وکړي، د چا نه مدد وانخلي. پنځم نمبر مونږ وویل چې په پاک او اوچت ځای باندې اودس کول. په پاک ځای باندې د دې وجې نه که لاندې ځای
هغه پلیت وي، ته اودس کې د اودس هغه اوبه لاندې پروزي، هغه به ستا په کپړو باندې ستا په خپو باندې راځي. دغه حساب اوچت ځای باندې ته ناست یې، نو فایده به یې دا وي چې هغه اوبه به په تا باندې واپس نه راځي، د اوبو هغه دار کې چې کوم دي ستا باندې یا ستا په کپړو باندې به نه پروزي. نو دې وجې نه په اوچت ځای باندې کېناستل. نو 5 مستحبات دي. لومبې د ښي طرف نه شروع کول، دویم نمبر د سټ مسح کول، دریم نمبر اودس په خپله کول، د چا نه مدد نه اخیستل، څلورم نمبر قبلې ته مخ کول، 5م نمبر په پاک او اوچت ځای باندې اودس کول. دا د اودس مستحباتو. را روان درس کې به انشاءالله موږ د اودس مکروهات بیانو. الله جل شانه دې موږ ټولو ته د پوره دین زده کولو او په هغې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.